हमने मालाकंड चौक में DFPO का इफ्तिताह किया है। ये एक बहुत ही जदीद तर्ज का पोस्ट ऑफिस है। पूरे मुल्क में इस तरह के हम जदीद तरीन पोस्ट ऑफिस का इफ्तिताह कर रहे हैं। अब तक हज़ारों पोस्ट ऑफिस खुल चुके हैं। ये इसमें हर तरह की सहूलियात से ये आरास्ता है। जदीद तरीन वो तमाम सहूलियात जो पहले पोस्ट ऑफिस के डिपार्टमेंट में अवाम उन्नास की तरफ से एक शदीद ख्वाहिश थी कि डाखाना हमारा जदीद लाइनों पे चले, तो जो कमी पहले थी वो अब डिजिटल फ्रेंचाइज पोस्ट ऑफिस की सूरत में अब इंशाल्लाह अवाम उन्नास को जदीद तरीन सहूलतों के साथ मुज़य्यन एक खूबसूरत शक्ल में आपके सामने डाखाने की एक नई शक्ल आएगी। जी अस्सलाम वालेकुम ग्रान इज़्ज़तमंदो कतुनको नन چې کوم پروګرام لراغلی یم دا د فرانسې پروګرام دی دا د پاکستان پوسټ ډیجیټل فرانچایز فرانسې کېږي دل راغلی دا پروګرام په تاسو سره شریک کوو کوم چې دې مشران دي ای تر طبيعه مونږ وزو سره خبرې ترې کوو خبرمن صاحب دا مخامخ مسجد ما ولاړ نه دي کنه چې موږ دې مسجد ما سره خبرې دي څه هم راغلی السلام علیکم وعلیکم السلام شاه زیب صاحب خیر دی دی راغلی څه یاره بالکل ما خو تاسو ویلو چې کوم ځای کې تاسو مای کېل ته زه موجود یم خامخا بیا نو تاسو بر سره ملاقاتونه کیږي بالکل دا الله پاک رحم دې په ما پتا باندې مو ته بار یو ځای کې ملاویږو یو ښه کار د لپاره ملاویږو ډېره خبره ده نن راغل ته فرانس سره د فرانس ته موقع باندې بسو وینا تاسو یاره زه خو به دې موقع سره دویم چې پوسټ آفیس چې دا سیس دی کنه چې دا لکه په خو زمانه کې په پریبان خلکو را خاتون مترو ډاکونه بار من خو ماشاءالله پرې کې چې کوم چینجینګ راغلی دی هغه حواله سره دویم چې لکه د نېشنل بانک ټول سہولیات پرې کې موجود دي ماشاءالله ډېره خبره ده او ډېر خوشاله یو په دې باندې چې لکه په یو داسې اداره کې ترقی وشوله چې دا غینه مطلب یو وړو کې اونته پوسټ آفیس نه یو بانک جوړ شو دا زموږ په اړه فخر خبره ده چې بری باندې موږ ډیلیوري کیش وغیرہ ارز به کولای شو ډېره خبره ده او داسې کارونه کول پکاري مختلفو ځایونو کې مختلفو کلیو کې زم چې دنه نورم ترقی ورکړي شو حکومت طرف نه ډېره بخه خبري تاسو مصروفیت کینن سبب یاره زموږ مصروفیات خو نن سبا ماشاءالله سره وزګار یم اته الله سي براته وي بس راځو زو بس روان شمه او نو بس نور تاسو په چې سوشل اکټیویست سي هغه زموږ بس روټین سره دینو او جی خپل مینوال د پیغام ورکول غواړي اول ته همیشه لپاره زموږ دغه پیغام پیار محبت او د امن چې هر ځای اوسې خاله بس خوشاله اوسئ او تاسو مینه موږ سره زموږ مینه تاسو سره به همیشه برقرار وي چې کوم ځای کې په سکرین منظر اعظم ان شاء الله تاسو سره مینه ضرورت به ماته نه بيخيږي تاسو کوم مینه ما سره لري کنه هغه ماته پته لګي چې کوم دی دا سیس اوپن کړی دی د وزیر اعظم یو خواهش و چې یو ډیجیټل پوسټ آفیس کولو شي یو ماډرن پوسټ آفیس کولو شي او پوسټ آفیس یو داسې یو نوې انداز کې طرز کې کولو شي چې لکه څنګه چې TCS ته لیپټ دی دغه یو ډېر ماډرنایز دی نو زموږ کوشش دا دی چې ان شاء الله ډیجیټل فرانچایز چې کوم دی اکورډینګ ټو د ماډرن ویز موږ کوشش کوو چې ان شاء الله دا شته ورک آوټ وکړي ان شاء الله چې کوم دی موږ دا امید دي چې تاسو به نو امید کېږئ نه